ایراني چارواکي وایي له افغانستانه ورتلونکي اوبه خورا لږ دي. د ایران د چاپیریال ساتنې رئیس په دې ناخوښي څرګنده کړې چې د ده په وینا له افغانستانه لږې اوبه د ایران پر لور ایله شوي دي. علي سلاجوکا ویلي د 8.5 میلیونه متره مکعب اوبو پر ځای 15 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته پرېښودل شوي دي. ایراني چارواکي وایي له افغان لوري یې څو ځلې غوښتي چې خبرو ته ورسره کښېني، خو هغوی نه دي منلي. په وروستیو کې د ایران د حکابې پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ سیاسي فضا ترینګلې شوې ده. ایراني رسنۍ خبر ورکړی چې دغه هیواد د چاپیریال ساتنې رئیس په یوه خبري ناسته کې ناخوښي څرګنده کړې ده چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بشپړه حکابه نه وریله کوي. ایراني رسنۍ اسنا وایي چې هرشنبه علي سلاجوکا خبریالانو ته وویل چې د 850 میلیونه متر مکعب اوبو پر ځای 15 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته پرېښودل شوي دي چې د ده په وینا د ایران تر حکابې وروسته خورا لږې دي. ښاغلي سلاجوکا زیاتې کړی څو ځلې یې په افغانستان کې واکمنان ګټې ناستې ته وربللي، خو د ده په وینا وړاندیز یې رد شوی دی. د ده په وینا د ایران دولت خپل د برېښنا وزیر د دې مسلې تعقیب ته ګمارلی دی او خپل ولایتي چارواکو ته یې هم سپارښتنې کړي چې له طالب چارواکو سره پرې وغږېږي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د اوبو کچه سمه ده او د طالبانو حکومت باید د 1950 کال هغه هوکړې پر بنسټ چې منلې ده په کال کې 850 میلیونه متر مکعب ورپرېږدي. د په افغانستان کې وروستیو ورښتونو ته په اشاره ویلي چې د هلمند سیند ته کافي اوبه وربهېدلي او تمه لري طالبان اجازه ورکړي دغه اوبه له کمال خان بنده تېرې شي او بلې خواته ولاړې نه شي.